دلته فوټبال کوئ؟ بلې هم فوټبال. تاسو خپله ګلپیکر یې که نه؟ نه لوبغاړی یم دننه مرکز. او څومره کسان تاسو ته لوبې کوئ؟ 7 کسانو د فوټسال لوبه په لاره کې اچول شوه چې ډاکټر صاحب سمسور ټورنمنټ جوړ کړی چې 6 ټیمه پکې برخه اخیستې ده او نن سیمې فاینل لوبه د لخر هر چا چې 2 لوبې نن وګټلې لخر سبا ته فاینل ته وځي. ماشاءالله. د دې تر څنګ کاروبار بل کوئ؟ خپله چې یم محصل یم اقتصاد او پوهنځي کې محصل یم او سره د هغې نه خپله کورسونه هم تعقیبوم او بعد د وخت نه دلته خپل ورزش ته دوام ورکوم. ورزش صحت لپاره څنګه ده؟ ګټه لري که ولې نه لري؟ دا ماشاءالله موږ کسان ګورو ډېر کسان راغلي ماشاءالله. او ماشاءالله اوس پس وروسته ډېر هم ډېر هلکان راځي او بس تاسو څخه تمرین غواړم. ماشاءالله کسان خو ډېر دي. تاسو هم مننه. او انشاءالله. دلته راغلي وو ډرونټې ته ننګرهار ښار ډرونټه. اوس به دې ورور تپوس وکړو چې دغه ډرونټه کې څه شی ښه مشهوره ده او هلته کومه چې لوبه کېږي څنګه ځای دی ښایسته ځای دی؟ السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ورور څنګه یې جوړې په خیر 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 دی؟ الحمدلله خیر خیریت موږ خو راغلي ډرونټې ته ورور دې باره کې کله معلومات راکړي دې کې څه خواړه مشهور ده؟ ولا ډرونټه خو ډېر مشهور ځای دی د هر خوا نه خلک ورته راځي. پکتیا شو، مزار شریف شو، کابل شو، هر خوا نه هر ولایت نه ورته خلک راځي. زیاتره پکې میان خرڅېږي. میان غوښه ښایسته ښایسته هوټلونه لري، 4 پارکه لري ښایسته. یو ځای چې دی پرچاوه نومېږي ډېر ښایسته همداسې اوبه لري ډېر ښه ځای دی. بلکل موږ ته وال راغلی دې ځای ښایسته دی د دې ځای مایان ډېر مشهور دي او دې څنګه موږ دلته وکتل دلته ورزش هم کېده نو دلته به خلک ښه ورزش هم کوي. او بېلابېل هر څوک خپل مسلک پورې دی. څوک فوټبال کوي، څوک کرکټ کوي. فوټبال مینهوال هم شته دي د کرکټ هم او ډېر لوبې کوي دلته خلک. دلته خو ماشاءالله ډېر خلک راځي خو کاکا مونږ خو د څنګه راغلي د ډرونټه باره کې معلومات اخیسته مونږ ته ډېر خلکو معلومات راکړي چې دې معیان سړیان ډېر مشهور دي او
تاسو ولک معلومات ورکړئ کړئ څنګه دلته کاروبار هم څنګه ده والله چې بس خدای مهربانه دی، یو څه چې نصیب یې د الله طرفه هغه رسېږي. ډوډۍ د دې ځای ښه ده، عزت او قدر د دې ځای ښه دی. دا ننګرهار خلک ډېر قدرمن خلک دي او د هر چا ډېر قدر او عزت کوي. او په تېر د مزار نه زما ملګري راځي، د کندهار نه راځي، د هرات نه راځي، د شمالي ولایتونو نورو نه راځي، د کابل نه راځي. څه مشهور دي کاکا او دلته غوښه مشهوره ده، سیخ کې میان مشهور دي، جال کې میان پخو مشهور دي، غوړی کې میان پخو مشهور دي. د دې سیند میان هم شته دی وطني او پاروي میان هم او چرګان بادامي هم پخو، کړی کې هم پخو، خالي سیخ کې هم پخو، پیازو کې هم پخو، غوښه هم چنان همدغسې. مطلب دلته د خلکو هغه خپل دغه ضرور دی چې یو چا سره یو مېلمه راشي او د هغه مېلمه عزت وکړي، د مېلمه قدر وکړي، سړی راځي او د هغه قدر نور داسې مشهور ځایونه دا ساحه لري؟ او دا پارک دی مشهور، لر پارک دی مشهور، خلک ګرځي راګرځي همدغه ځای. خوشحاله اوسئ، خدای د ستاسو عزت وکړه، قدرمن اوسئ او راتګ ته ښه راغلاست یو. او چې دا څوک ګوري څوک اوري هغو ټولو ته زمونږ د خوا نه ډېر سلامونه. دا خیبر چرسي دی، ښه دلته مونږ زه خپل اخندزاده یم، دلته د خلکو زه ډېر قدر او عزت کوم. خیبر چرسي هوټل خیبر چرسي هوټل دی، چې هر څوک راشي بس دی ډېر قدر او عزت کوي او دا چانه قدرمن
ماشومان پیدا کړی وې د شاعري کې تکړه یم وګوره ښه شاعري کې اوس به دې شعر واورو که نه ومې لید خوب لکه چې ختم شو هغه مینتوب لکه چې ختم شو ګیره مې نری په مخ راغلی دی هغه ماشومتوب لکه چې ختم شو ستورو د ستورو سره مینه وکړه ما له کمزورو سره مینه وکړه ما که چا الله ورکړي هغې د نورو سره مینه وکړه مړ مې که منصور مې که پدار مې که خو یار مې که د افغان پلنګ مې وتړل توره زه شاعر د زمانې خوشحال خټک یم ګوډال ته لاړم ما په منګي کې پلاټې پخ کړې ول ناستا پلاټې په کار نه دی ما بازار کې چلوی خورم